کله چې سلیم راغله او دروازه یې کولا وکړله نو سلما او قاسم یې د یو بل سره ډېر په خراب حرکت ولیدل. سلیم قاسم ته وویل دا ته څه کوې؟他后来想到还是了什么把话还给 په یو کلي کې په یو کور کې سلیم نومې یو هلک اوسېده. د هغه سره یې د هغه مور او پلار اوسېدل. د سلیم یو دوکان و په کوم کې و چې سلیم ډېرې زیاتې روپۍ ګټلې. زه غواړم چې زه مې خپل کاروبار نور هم سیوا کړمه. یوه ورځ سلیم په خپل دوکان کې ناست و چې د دې خواله د دې د ماما لور راغله. دې دواړو د یو بل سره ډېر محبت کولو. سلیم زه په مالګه پسې راغلی خو په حقیقت کې زه ستا دیدن کولو له راغلی یم. سلیم به هم د سلما سره د زړه نه محبت کولو او دا به یې غوښتل چې زما واده دې د سلما سره وشي. زه هم هره ورځ ستا ډېر انتظار کوم او ستا سره ډېر زیات محبت کوم. اوس ما له مالګه راکړه چې زه زما ډېر ناوخته شو. دا واخله سلما مالګه. شکریه سلیم. دا واخله مالګه. کله چې د دوکان نه سلیم کور ته راغلو نو پلار یې ورته وویل سلیم تا د ماما د بیان ډېر حرام دی هغه تاسو له بتن غواړي. پلار دې صحیح وایي سلیمه دا څلورمه ورځ ده او موږ ستا د ماما تپوس له نه یو تللي. سلیم او د سلیم مور او پلار د سلیم د ماما تپوس له روان شول. دوی د سلیم د ماما تپوس له راغله او د سلیم د ماما تپوس یې وکړو. دوی چې کله سلیم د ماما تپوس وکړل نو واپس یې ترې رخصت راواخیستو او روانېدل خپل کور ته. کله چې دوی واپس کور ته را روان وو نو په لاره د یوې ونې سره د سلیم ګاډی اکسیډنټ شو چې د سلیم مور او پلار پکې وفات شو. سلیم په خپل کور کې یوازې پاتې شو او روزانه به یې ډېر زیان چالنو. کله به سلیم یوې کمرې ته تلو کله به بلې کمرې ته او کله به یې د خپل مور او پلار تصویرانو ته کتل. سلیم په خپل کور کې خفه ناست و چې خواله یې ماما راغی او ورته یې وویل سلیمه داسې چې ته په دې کور کې یوازې نو ستا غم نور هم زیاتېږي راځه د ما سره زموږ کور ته. د سلیم ماما سلیم خپل کور ته روان کړلو ځکه چې د سلیم په کور کې اوس هېڅوک هم نه و. سلیم به د خپل ماما په کور کې هم ډېر زیات خفه و او هماغه به یې د خپل مور او پلار سوچ کولو. سلیمه ته تر څو پورې راز خفه یې نور خفګان مه کوه. رښتیا وایي سلیمه په دې خفګان خو ستا مور او پلار واپس نه راځي. او دغسې ورو ورو د سلیم غم په کمېدو شو. سلیم او سلما به روزانه د یو بل سره ډېرې ټوکې کولې چې په دې سره د دوی محبت نور هم ډېر زیات سیوا شو. سلیمه راځه چې بازار ته لاړ شو څه ضروري څیزونه اخلو واپس به راشو. سلما خپل پلار ته وویل اباجان ولې دومره سودا نه څه لپاره اخلې ولې څوک مېلمه راځي؟ او ستا د پروژې د یو څو ورځو دپاره راځي دلته په دې نږدې بازار کې ځان له څه کار روانه ونغواړي. نو د یو څو ورځو دپاره ولې راځي ولې دومره غټ کار دی؟ هغه ډېر زیات مالداره دی کار کاروبار روانه ونغواړي دلته. سلیمه راځه چې بازار ته لاړ شو د قاسم خمین مسکیا وکړو. او بیا سلیم او د سلیم ماما بازار ته روان شول چې د قاسم د مېلمستیا دپاره څه سودا واخلي. دوی په بازار کې سودا وکړله او واپس خپل کور ته راغلل. د دوی چې لږ ساعته وشو نو د هغه نه بعد بیا سلیم هم راغی او د ټولو سره یې سلام کلام وکړو. کله چې سلما قاسم ولیدو نو په زړه کې یو لالچ راغلو او ویې ویل چې زه د سلیم سره واده کوم نو د قاسم سره یې ولې نه کوم؟ د سلیم نو قاسم ډېر زیات مالداره دی زما زندګي به په مزو کې وي. او دغسې به سلما او قاسم یو بل ته ډېر زیات کتل چې د سلیم به دوی دواړه همیشه په نظر کې وو او د سلیم سره به یې هغسې ټوکې هغسې خبرې نه کولې. سلیم ډېر زیات خفه ناست او په زړه کې یې وویل چې زما نه به اخر داسې څه غلطي شوي چې سلما زما سره خبرې څه نه کوي. سلما ولې زما نه څه غلطي شوې ده چې ته زما سره خبرې نه کوې زما د خوا نه لرې لرې ګرځېدو کوشش کوې؟ نه سلیمه نه داسې څه خبره نشته دی بس زه صرف خاموشه یم.
سلیم ته سلما دا خبره وکړي او بیا د هغه د خوا نه لاړه شي. نور څه ورته ونه وایي. د سلیم نظر به هر وخت په سلما او قاسم و. دوی دواړو به یو بل ته ډېره زیاته توجه ورکوله چې د دې په لیدو سره به سلیم ډېر زیات خفه کېدو. سلیم د سلما سره په رښتیا واده کول غوښتل، خو د قاسم په زړه کې د واده نه څه بله اراده وه. یوه ورځ د سلما پلار قاسم زه باید اوس پواله ځم واپس زر راځم. کله چې د سلما پلار لاړو نو قاسم سوچ وکړو چې دا اوس یوه ښه موقع ده، او بیا قاسم سلما ته وویل نن به د یو بل سره ډېر محبت وکړو، څوک په کور کې نشته. قاسم په دې خبرو سلما ډېره زیاته خوشحاله شوه، خو سلما ته دا پته نه وه چې د قاسم اراده بدله ده. کله چې قاسم سلما ته ور نږدې شولو دا ته څه کوې؟ پرېږده ما پرېږده. قاسم سلما ته وایي مونږ دواړه واده کوو، داسې به کوې که ته واده نه کوې نو بیا صحیح ده، بیا به زه داسې نه کوم. او دغسې به قاسم د سلما سره د واده کولو په بانه باندې نور حرکتونه کول. سلما داسې نه غوښتل، خو هغه د دې نه مجبوره وه چې بیا راسره قاسم واده نه کوي. سلما ډېر وخت تېر شولو، کیدای شي چې اوس ماما راشي، زه به لاړ شم خپل کار ته. سلما د قاسم په دې حرکت ډېره خفه وي. هغه قاسم ته هېڅ جواب ورنه کړي، او بیا به چې کله کور خوشې شو سلیم به لاړ دوکان ته، او د سلما پلار به په څه کار پسې د کور نه بهر لاړلو. قاسم به خپل حرکت کولو. ته اوس زما یې سلما؟ نه قاسمه، دا ټیک نه دي. داسې مه کوه قاسمه، دا د محبت خلاف دی او دا صحیح کار نه دی. داسې مه کوه قاسمه. که چېرې ته زما سره واده نه کوې نو بیا ټینګ ته زه به داسې نه کوم، خو مونږ دواړه واده کوو. سلما ما او تا به واده کوو، واده. او داسې به قاسم روزانه د سلما سره د واده کولو په بهانې باندې د سلما د ټچ کولو کوشش کولو. کله چې سلیم دکان ته راغلو او په جیب کې وکتې نو د هغه نه د دکان چابیانې په کور کې پاتې شوې وي. سلیم واپس کور ته په منډه منډه راغلو چې د دکان چابیانې یوسي. کله چې سلیم راغلو او دروازه یې کولاو کړله نو سلما او قاسم یې د یو بل سره ډېر په خراب حرکت ولیدل. سلیم قاسم ته وویل دا ته څه کوې؟ ته هلی شه، دا هر څه له سلما په خوښه کېږي. ستا په مونږ کې هېڅ کار نشته دی، ځان له زه خپل کار کوه. زه د قاسم سره واده کول غواړم. که تا درون خو په هغه کې ما ماته وویل نو زما نه به باطل هېڅوک نه وي. دا هر څه زه سلما په منځ ایسه کوم. دا هر څه چې کله سلیم ولیدل نو ډېر خفه شو او په ډېر خفګان سره د کور نه بهر ته ووتلو او د یوې ونې د لاندې کښېناستلو. سلیم په زړه کې وویل چې په دې خو زما د مخکې نه شک و، خو اوس مې په خپلو سترګو ولیدله. سلیم وویلو چې د سلما قاسم خوښ دی نو پرېږده وایي زه ولې د هغه لپاره ځان ته تکلیف کې کمه. قاسم ته به زما سره واده که نه کوې؟ ما ته صفا خبره وکړه. زما کاروبار کامیابېدو واله دی، دا چې کامیاب شي نو زه به ډېر ژر ستا سره واده وکړم. سلیم به قاسم او سلما یو ځای لیدل نشو برداشت کولی، نو هغه کور ته د تللو فیصله وکړه. ماما زما ډېر وخت وشو، زه غواړم چې بل زه نور خپل کور ته لاړ شم. سلیم ته کور ته ولې ځې؟ خیر شه. نه ماما بس ډېر وخت مې وشو. او بیا سلیم خپل کور ته لاړ شي، خو د ډېر وخت په خپل دکان کې وي، ځکه چې د دوی په کور کې هېڅوک هم نه وي. یوه ورځ سلیم سوچ کوي چې زه ځان ته واده ولې نه کوم، ځکه چې ډېر زیات یوازې یم. زه ځان ته واده کوم چې کور مې آباد شي. او بیا سلیم دا فیصله وکړي چې زه به ځان ته واده کوم. د سلیم ملګری او سلیم د واده تیاریانې شروع کړي. ماما سبا زما واده دی، ته به راشي. دا خو ډېره ښه خبره ده، موږ به ډېر په خوشحالۍ سره ستا په واده کې شریک شو. کله چې سلما د سلیم د واده خبرې واوري نو ډېره زیاته خوشحاله شي او د ځان سره ووایي دا خو ښه شو، اوس به زما او د قاسم واده ډېر په اسانۍ سره وشي. او بیا په سبا لا د سلیم واده وشي. وګورئ که نه ما څومره په اسانۍ سره واده وکړو، منئ او که نه؟ ماما زما کاروبار پوره شو، که دې خوښه وي زه به اوس خپل کور ته لاړ شم. ماما زه به اوس خپل کاروبار په شهر ته منتقل کړم چې ما ته هلته اساني وي. صحیح ده قاسمه، څنګه چې ستا مرضي وي هغسې وکړه. قاسمه ته څنګه ځې؟ زما د رښتیا خبره به ولې نه کوې؟ ونې زما مازغه خراب شوي دي چې زه به د غریبې جینۍ سره واده کوم. زه د مالداره جینۍ سره واده کوم. تا زما سره دوکه وکړله او تا صرف د خپل خواهش دپاره زما سره محبت کوو.
ستا سره دماغ شته دی د کار کولو نه مخکې سوچ کوه. او داسې قاسم سلما سره د واده کولو نه انکار وکړي او سلما ته د خپل لالچ سزا میلاو شي. قاسم خپل کور ته روان شي او سلما هم هغسې یوازې په کور کې پرېږدي. دا ما څه وکړل زما د لاس نه سلیم په شانته قیمتي انسان ووتو او ما په یو بېغیرت یقین وکړو. ما د پیسو دپاره محبت وکړو او واپس هم هغسې زما سره وشو. سلما چې څه کول هغه واپس د سلما سره وشو او د خپل لالچ د وجې نه خپل عزت هم خراب کړو. ګرانو دوستانو که کهاني مو خوښه شوې وي نو د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. د نیکسټ ویډیو دپاره په کمنټ سیکشن کې آیډیا راکړئ.